بسم الله الرحمن الرحیم. د عضوی کیمیا تاریخچه Historical Introduction of Organic Chemistry. که څه هم ځینې عضوي مرکبات لکه قندونه، شوګر چې ورته یو، بوره، ګلوکوز، نشایسته، سټارچ، الکولونه، ګوندونه، ګوند چې ورته وایي، موږ چې سریښناک غوندې مواد دي، تیل که نباتي تیلي او که نور، انډیګو یو مرکب دی، رنګه ډېر ښایسته رنګ لري. نو داسې رنګ لري لکه او نور ډېر پخوا زمانې څخه هم پېژندل شوي. یعنې موږ پخوا قندونه پېژندل، نشایسته هم پېژندل، الکول، ګوند، تیل، انډیګو، دا شیان، یعنې رنګونه بېلابېل رنګونه هم پېژندل. خو 18مې پېړۍ پورې، یعنې 1900 پورې عضوي کیمیا کې هېڅ پرمختګ نه و شوی. په 1415 کې لیمري کیمیا پوه او کورس ډیکایني کې ټول مواد چې دي په دریو برخو باندې ویشل. طبي مواد چې دي یا نیچرل ریسورسز چې دي، طبي منابع چې کومې دي، دا یې په درې برخو باندې ویشل. منرل کمپاونډز، کاني مرکبات چې منرالونو څخه یا د تیږو څخه یا کاڼو څخه په لاس راځي، نباتي مرکبونه چې نباتاتو څخه په لاس راځي، او حیواني مرکبونه چې حیواناتو څخه په لاس راځي. لکه جنرال سټیرایډ چې کوم دي که نه، سټیرایډز دا حیواني مرکبونه دي. نباتي مرکبونه چې کوم لکه مثلا مارفین شو، نباتي مرکب دی، اپیمو څخه په لاس راځي. نو لیمري نیچرل ریسورسز په بیس باندې مرکبات په دریو برخو باندې ویشل. یو منرل ریسورسز شو، یو ویجیټیټیو ریسورسز شو، یو انیمل ریسورسز شو. یو د کاڼو څخه چې کوم مرکبونه راځي، نباتو څخه چې کوم مرکبونه راځي، او حیواناتو څخه چې کوم مرکبونه راځي. نو دا د لیمري کلاسیفیکیشن دی چې په 1415 کال کې دا کړی دی او کوز ډیکیمي کتاب کې لیکلی دی. خو په 1940 کې لیوایزري دا معلومه کړه چې کم مرکبونه چې نباتاتو منابع څخه راځي یا حیواني منابعو سره په لاس راځي، هغې کې لږ تر لږه کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عناصر لکه هیلیجنونه، فاسفورس او نایتروجن هم لري. یعنې لیوایزري په 1940 کې دا خبره څرګنده کړه، دا خبره ثابته کړه چې هغه منابع لکه نباتي منابع او حیواني منابعو څخه چې کوم مرکبونه په لاس راځي، هغې کې خو کم از کم کاربن، هایدروجن، اکسیجن خو یي، خو دې سره سره هیلوجن، فاسفورس، نایتروجن دا هم ورسره. خو اوس وخت کې چې کومې څېړنې دي، هغه دا هم وایي چې یو مرکب داسې کېدی شي هم نباتي منبع ولري او هم حیواني ولري، یعنې دواړو کې مشترکي. هم نباتي منبع کې هغه شی شتون لري، نبات هم جوړوي او حیوان هم جوړوي. په حیوان کې هم هغه مرکب شتون لري، په نبات کې هم هغه مرکب شتون لري. نو دواړه منابع لري، نباتي منابع هم لري، نبات څخه هم سرچینه اخلي، حیوان څخه هم سرچینه اخلي، دواړو کې شتون لري. نو خو خبره نه ده چې موږ دا نباتي منابع او حیواني منابع بېلې کړي، باید په یو ځای کړو. نو دې وجې نه لیوایزري چې دی هغه طبي مواد چې دي، چې کوم مواد موږ سره د طبیعت څخه په لاس راځي، هغه به دوه برخو ویشل.
یو غیر عضوي مرکبونه کړل یا کاڼي مواد کړل چې موږ د مخکې منرل کمپاونډز یو او دویم چې د ژوندي موجودات څخه په لاس راځي هغه عضوي کیمیا کړه عضوي مرکبونه کړل بخښئ. نو لیوایز ری چې دی هغه دوه قسمه کړل منابع په لحاظ سره یعنې حیواني او نباتي منابع چې کومې دي یا دغه مرکبونه چې دي چې لمري بیل کړو نباتي مرکبونه او حیواني مرکبونه لیوایز ری دا دواړه یو ځای کړل او ټول دوه ګروپونه کړل یو کاڼي مرکبونه یا کاڼي مواد یا غیر عضوي مرکبونه او بل چې دی چې کوم ژوندي موجوداتو څخه کم مرکبونه لاسته راتلل نو هغې ته یې نوم ورکړو عضوي مرکبونه. عضوي مرکبونه هغه مرکبونه دي چې د حیواناتو او نباتاتو څخه په لاس راځي یعنې ژوندي موجوداتو څخه په لاس راځي. ارګینیک نوم چې ورته موږ استعمالوو ارګینیک ژوندي موجوداتو څخه په لاس راځي یا بل عبارت عضوي مرکبونه چې ژوندي موجوداتو څخه په لاس راځي او په مصنوعي ډول هم په لاس راتلی شي کولی شي موږ سینتیټیک توګه باندې مصنوعي توګه باندې سینتیسس کې هم جوړ کړو او په ترکیب کې کاربن هایدروجن اکسیجن نیټ او لږ اندازه سلفر نایټروجن هیلوجن فاسفورس او ځینې فلزیات شتون لري لکه کوبالټ مګنیزیم اوسپنه او بل اهم خاصیت چې دی د سون قابلیت ولري کولی شي چې وسوځي صحیح ده. نو دې وجه نه چې کوم کاربن موناکساید او کاربونیټ دا کیسې دي هغې کې چې کاربن هایډرو بای کاربونیټ کې کاربن نشته هایدروجن هم شته اکسیجن هم شته بای کاربونیټ کې د سون خاصیت نه لري نو هغه عضوي مرکب نه دی. نو عضوي مرکبونه هغه مرکبونه شو چې حیوانات او نباتات څخه په لاس راځي یا هغه چې ژوندي موجودات څخه په لاس راځي او هم په لابراتوار کې جوړولی شو سینتیټیک دا اوس نه اوس وخت کې او په ترکیب کې موږ سره کاربن هایدروجن اکسیجن سره خواخوي هغې سره نایټروجن سلفر هیلوجن فاسفورس او فلزات هم شتون ولري او د سون قابلیت ولري. وایټل فورس تیوري یا ویټلیزم 1800 کې برزیلس په 1800 کې برزیلس چې دی هغه مرکبونه چې د ژوندي موجوداتو څخه په لاس راځي نو هغه ځانګړي فیلډ کې مطالعه کېږي چې هغه ارګینیک کیمستري ده او 1800 کې د برزیلس چې دی دغې مرکبونه چې کوم ځان فیلډ کې تدریسیږي یا ځان فیلډ کې مطالعه کېږي هغې ارګینیک کیمستري نوم ورکړو. په 1815 کال کې برزیلس د عضوي مرکباتو په اړه یو نظر وړاندې کړ او ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کې یو حیاتي قوې ته یا حیاتي قوه په شتون کې جوړېږي یعنې ژوندي موجوداتو کې چې کوم عضوي مرکبونه جوړېږي دغې مرکبونو جوړېدو دپاره حیاتي قوې ته ضرورت دی وایټل فورس ته چې دې ته بیا ویټلیزم ویل شو یعنې روح ته ساه ته ضرورت دی که ساه نه په یو ژوندي موجود کې نو هغه نشي کولی چې عضوي مرکبات جوړ کړي. نو د ژوندي موجوداتو کې ارګینیزم نه یعنې ارګینیزم ژوندي موجوداتو دپاره چې دوی عضوي مرکبات جوړوي نو وایټل فورس ته اړتیا ده وایټل فورس پکې دی ژوندي موجوداتو کې یعنې غیبي قوه ده پکې روح قوه ده پکې طاقت دی پکې او د هغې ځواک په واسطه هغې قوې په واسطه دوی د عضوي مرکبونه جوړوي لکه نباتات کلوروفیل جوړوي ویټامین ای جوړوي ویټامین سی جوړوي مثلا صحیح ده مختلف مرکبونه جوړوي حیوانات مثلا یوریا جوړوي بډوړو کې نو دې دپاره حیاتي قوه دوی لري نو هغه حیاتي قوې له امله دوی کولی شي چې عضوي مرکبونه جوړ کړي. په لابراتوار کې موږ عضوي مرکبونه ځکه نشو جوړولی چې دوی حیاتي قوه نه لري وایټل فورس نه لري
چې دې ته به ویټالیزم ویل کېده. وایټل فورس نه لري، حیاتي قوه نه لري، دا ژوند چې کومه قوه ده، ژوندي موجودات چې کوم ساه ده دا نه لري. دی وجه نه دوی نشي کولی چې عضوي مرکبونه جوړ کړي لابراتوار کې، لکه بیکر کې او په ټیسټ ټیوب کې مثلا او په فلاس کې، او دا شیونه خو ساه نه لري، روح نه لري، غیبي قوه نه لري، نو دوی نشي کولی چې دوی دا مواد جوړ کړي. نو برزیلس 1515 کې دغه تیوري وړاندې کړه چې هغې ته وایټل فورس تیوري وایي یا ویټالیزم ورته وایي. برزیلس یې په دې عقیده باندې و چې کوم قوانین چې په هغې په واسطه عناصرو څخه عضوي مرکبونه جوړېږي، د هغې قوانینو سره چې په هغې په واسطه باندې غیر عضوي جوړېږي دا توپیر لري. یعنې د غیر عضوي مرکبونو جوړولو لپاره یو ډول قوانین دي او د عضوي مرکباتو جوړولو لپاره قوانین بدل دي. یعنې دواړه مختلف قوانینو په اصلونو باندې جوړېږي. عضوي مرکبات چې جوړېږي نو هغې لپاره حیاتي قوې ته ضرورت دی، ساه ته ضرورت دی. غیر عضوي مرکباتو جوړولو لپاره حیاتي قوې ته یا ساه ته ضرورت نشته. یعنې دا دواړو جوړولو سینتیزونه چې دي، د غیر عضوي مرکباتو سینتیز او د عضوي مرکباتو سینتیز، دا سینتیز چې دی عملیات مختلف قوانین لري. عضوي مرکباتو لپاره یو رقم قوانین دي او غیر عضوي لپاره بل ډول قوانین دي. نو دې ته وایټل فورس یا حیاتي قوه وویله چې کوم واسطه باندې عضوي مرکبات د ژوندي موجودات جوړوي. نو کومې قوې په واسطه چې جوړوي هغې ته حیاتي قوه ویله یا روح قوه یا غیبي قوه. په تجربو کې یا په لیبارټري میتودونو کې دغه قوه خو شتون نه لري، نو دې وجې نه دغه مرکبات موږ جوړولی نشو.